اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې 11 فرمولې زده کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په مایکروسافټ اکسل کې 11 فرمولې. اول موږ سره دا اد که چیرې له موږ سره یو څو عدده وي، دوه وي، که هر څومره وي، که غواړو هغه جمع کړو، نو موږ بیا د اد لار نه کولی شو. بیا نو موږ هره کله چې موږ یو فرموله لیکو، نو موږ به اول ایکوال ساین 1 پلس 1 وګوره 2 سو. تاسې داسې هم کولی شئ. او بله لاره دا هم ده چې تاسې مساوي ولیکئ، دا جمع دا انټر. تاسې هلته چې ورته ونه لیکئ، هره سل باندې چې غواړئ درته جمع کړي، په کلیک هم وکئ، تاسې دغه هم کولی شئ. دا ولې موږ سره سم. بل څه شک غواړو، دا موږ تر ناکام کو منفي کو. لکه مثلا موږ سره دلته 5 دي او په دې سل کې 3، موږ غواړو دا منفي کو، نو موږ به ایکوال 5 منفي 3 انټر چې وکړو، دا 2 انټر شو. بیا دلته هم موږ کولی شو دا منفي دا 2 پاتې شو. بل موږ سره دا ملټیپلای غواړو، موږ سره اوس داسې 3 دا غواړو ضرب کو، نو موږ به راځو دلته، موږ بیا به دلته راځو ایکوال ساین به لیکو 3 ضرب دی 3 و انټر چې وکړئ، ګوره 9 سول. بل موږ سره دا ډیوایډ که موږ غواړو، موږ سره 2 نمبرونه دي غواړو اوس هغه موږ تقسیم کړو. لکه مثلا موږ سره دي 12 او 4، موږ به راسو دلته کې به کلیک کوئ مساوي دا د ډیوایډ ساین او په دغه باندې انټر چې وکړو، وګوره دا سو د دې جواب ده. بل له موږ سره دا سم. دا و اډ او سم دا فرق لري، ځکه چې اډ چې کوې داسې نشې کولی چې دا ټول سلیکټ کړې. وګوره یوه نو ټول نشې سلیکټولی یو واري. نو تاسې به بیا داسې راځئ جمع دا جمع دا، نو ډېر وخت تاسې دا نیسي. چېرې تاسې راسئ ایکوال سم، هر ځای چې غواړئ تاسې جمع کړي هغه ټول تاسې نه، تاسې باید داسې هغه لیکئ. دا فرموله چې یوز کوئ همیشه به تاسې قوس خلاص اوس به یې سلیکټوئ، قوس بند انټر. وګوره ایکوالز موږ ته ده جمع کړو. دا د سم کار غواړئ تاسې دغه جمع کړي، نو بیا تاسې د دې لار نه کولی شئ. مساوي سم قوس خلاص، وګوره ماته دغه جمع کړي قوس بند انټر. وګوره دا سو سم. بل موږ سره دا کار غواړو موږ پیدا کړو چې موږ سره ټول دغه څو نمبرونه دي، موږ ته یې وشمېري. نو موږ به راځو مساوي کاونټ قوس خلاص، دا به سلیکټوئ قوس بند انټر. وګوره 12 نمبره موږ سره دي، دا د کاونټ کار ده. بل له موږ سره دا ایوریج غواړې، تا 7 ورځې کار کړی ده، غواړې اوس ته د هغو اوسط پیدا کړې. لکه مثلا تا یو هفته کار کړی ده، یو ورځ دې یو ورځ دې دغومره کار کړی ده، دومره دومره، لکه مثلا تا دومره ورځې کار کړی ده. نو اوس ته غواړې د دغې اوسط پیدا کړې. ته غواړې پیدا کړې لکه دلته کې تاسو دا ټول جمع کړي دي، خو دغه روپۍ تا ګټلې په دغو 7 ورځو کې. اوس ته پیدا کوې چې تا په یوه ورځ کې ټولو کې څو روپۍ ګټلې دي. نو ته به راځې مساوي ایوریج قوس خلاص، همغه به سلیکټوې قوس بند انټر. وګوره په ورځ کې موږ 215 روپۍ ګټلې دي.
دغه تاسو چې بیا دغه ایوریج باسي اول ټولې جمع کوي لکه دا ټولې جمع کوي بیا په 8 تقسیموي لکه مثلا موږ راسو د جي کې اول څه مو خو دا هغه جمع م کړل دا نو موږ به راسو دا تقسیم دی هغه به په 8 انټر چې وګوره 2 5 دا ایوریج سو اول تا ته موږ ته دا جمع کړل بیا په 8 موږ ته تقسیم کړل دا ول موږ سره ایوریج او بل موږ سره دا ټوډے غواړي لکه مثلا تا ته تاریخ وکړي یا دلته ولیکل سي نو ته به راځې دلته به ټوډے لیکې قوس قوس خلاص قوس په مابینځ کې به چیم نه لکه انټر چې وښایي نو وګوره موږ ته ډیټ ولیکله 12/2024 او بل ناون موږ خو اوس پیدا کړ څه تاریخ څو دا کومه ورځ ده کوم میاشت کوم کال ده اوس موږ زموږ ټایم هم پکار ده دواړه هم پکار دي ناو همدا اوس څو بجې دي کوم تاریخ ده نو موږ به مساوي ناو قوس خلاص قوس بند انټر وګوره موږ ته ټایم هم راوسته او تاریخ یې موږ ته هم ولیکه او بل موږ سره دا ماکس که چیرې موږ سره خو دغه نمبرونه دي موږ اوس غواړو پیدا کړو چې په دې ټولو کې کوم یو غټ نمبر ده نو موږ به مساوي ماکس قوس خلاص هماغه ځای به سلیکټوو قوس بند انټر وګوره 12 نه بل نمبر جګ نسته نو موږ ته دلته 12 ولیکل ځکه چې دا ټولو کې ماکس یا غټ نمبر ده او مین اوس موږ غواړو وړکای پیدا کوو مساوي مین قوس خلاص قوس بند انټر وګوره دوه وړکای ده نو موږ ته دا ولیکل دغه یو ځکه چې ونه لیکه دا موږ کرانه وسته که چېرې موږ اوس راسو مین موږ که دا وسلې کړو نو موږ ته به بیا یو هغه راځي وړکای نمبر راځي قوس بند انټر وګوره یو راغی ډېره مننه دا و د نن ورځې درس